کوټې غوندې نسخه ښیي چې کوم انسان د قیامت لویه ورځ د حساب کتاب میدان او الله ته مخامخ کېدل، الله ته پیش کېدل، دا ځان ته رامخکې کي او د دې په زړه کې یره راشي، هیبت راشي، دا د انسان دپاره لویه کامیابي ده. د قیامت ورځ او حساب کتاب او د هغې مقصد هم دا دی چې انسان په دنیا کې نیک عمل وکړي، دی په دنیا کې الله یاد کړي او د الله نه غافل نشي. زمارونو دا د انسان فطرت دی چې یره د انسان په سر وي نو دی ټیکي، او که یره نی نو انسان خو څه کوي چې د څاروي په سر هم یره نی نو دی بې سره وي. هغه څاروی چې ګوره بعضې څاروی وال کوي، خو هغه خپل مالک یرولی نو چې هغه مالک ورته را مخامخ شي نو د هغه نه رستو کېږي، او چې د مالک نه بغیر بل څوک ور مخامخ کي نو ښکرې ورته اړمې کي. د څاروي په زړه کې هم چې یره یې دې ټکي چې یره نی دی بې سره یي. دغه رنګې د کمو بچو په زړه کې چې د مور او پلار یا د سکول د استاد یا د دیني استاد یره یي دی په ادب وي، او د کم ماشوم په زړه کې چې د مور او پلار یا د استاد د مشر یره نی دی بې سره یي. روح انسان هم داسې دی، که د ده په زړه کې د قیامت د ورځې یره وي چې الله به ما نه تپوس کوي، حساب کتاب به را سره کوي، ښه کوم که بد کوم دا ټول به د قیامت په لویه ورځ راته رامخکې کي، دی به په ادب وي، دی به ټیکي، دی به د الله نه یریدونکي پرهیزګار مسلمان جوړیږي. او که په زړه کې د الله یره نی، د قیامت خبرې تاړو توجه نه ورکوي، د قبر عذاب، الله ته ودرېدل، هېڅ قسمه یره یې پړه کې نی، دی به بې سره یي، د هېڅ پروا به نی، دی به نه الله یادوي نه به د شیطان نه ځان ساتي. نو د کامیابۍ نښه د الله په نزد د کامیابۍ نښه، د جنت د رسېدو نښه، د الله د رضا نښه دا ده چې ځان به بې سره نه جوړی، قیامت به نه یری، د قبر عذاب به نه یری، الله به نه یری، حساب او کتاب به نه یری. دا به ستا یقیني چې دا ټولې خبرې مخکې را روانې دي، زه ورسره مخامخ کېږم. ګوره لوی لوی صحابه کرام دي، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څومره د لوی مرتبې خاوند دی، لیکن د الله یره په زړه کې دومره پرته ده چې سړی حیران شي. یو مرغۍ یو باغ کې ګرځېده او ټوپونه یې وال. حضرت ابوبکر صدیق فرمایي یاره افسوس چې دا مرغۍ هم زما نښه ده. چا ورته وی ته خو د نبي علیه السلام جلیل القدر صحابي او د جنت زیر ستا متعلق شوی دی، الله ته خوښ ډېر زیات، نو ته د مرغۍ امید ولې کې؟ یره وی که دا مرغۍ مړه شي، مرګ وله راشي نو ختمه به شي، او زما څه پته لګي که د الله قهر را باندې راغی او د خدای غضب ونیوم نو بیا ماله ختمېدل نشته. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره د الله نږدې صحابي دی، د پیغمبر علیه السلام نږدې صحابي دی، الله ته خوښ بنده دی. یو ډکې یو ځل راواغېست، رکوټې غوندې ډکې، هغه یې راوچت که وی دا ډکې ما نښه دی. چا ورته وی یو ډکې وی او که دا اور کې وغورځېږي نو لوخړه به شي، لمبه به شي، ختم به شي، خو که زه د جهنم اور ته ننوتم او الله راته په قهر کړي نو بیا وله ختمېدل نشته. زمارونو دقه اصلي د کامیابۍ شی هم دا دی، اصلي د کامیابۍ شی چې زړه کې د انسان بې سرتوب نه وي، او د انسان په زړه کې هر وخت د الله یره او د الله فکر وي، دا د کامیابۍ نه